والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقليلا ما بالليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار والإكثار منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. درحمان پاشقی کسترگی اشوین، درحمان پاشقی کسترگی اشوین، چه سوک وائی عشق رندے غفار شاہ، چه پسد قشوی عاشق د پاک رسول پتورو ظلفو، نشاہان د زمانے بد دربار جارو کوین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف عليه. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما معزز و محترم و سامعین و حضرات ورنو، دا نننی بیان خلاصہ دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاداتو
پزمن کې په لفظ د علیکم سره مؤمنانو ته د ترغیبات دي د هغې ذکر د ننني بیان خلاصت کم یو کار به چې د هغې عملي کول ډېر پکار و مؤمنانو ته به هغه ډېر ګټور و نو د تحدید او د تیزوالي دپاره با مؤمنان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لفظ د علیکم سره مامورول دا عادت د نبی علیہ السلام چې کلکه مسله وي په لفظ د علیکم سره ذکر کول نو د دې بیان نه خلاصم دا ده چې څه څیزونه دي چې هغه نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته په لفظ د علیکم سره بیان کړي من جمله د هغې نه کثرت استغفار دی ډېر زیات د رب ذوالجلال نه د ګناه مغفرت غوښتل بیا الفاظ د استغفار چې کم معصور او منصوص دي په حدیثو ثابت دي هغه مختار او غوره دي ورنه که یو سړی په پښتو زبان کې د رب ذوالجلال نه د خپلې ګناه بخښنه غواړي اله العالمین په ټولو زبانونو عالم دی او علیم بذات الصدور دی نو هر زبان کې چې بخښنه غواړي د استغفار حکم پې صادقي خو یو بهترین استغفار هغه چې مشتمل دی په لفظ د الحي القیوم باندې چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو دا استغفار داسې استغفار دی چې د ترمذي شریف د حدیث د مضمون په بنا که د یو انسان دغه استغفار وایي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه که د ده ګناه د دریاب د زږ عمره وي رب ذوالجلال به هغه ټوله معاف کړي او بعضو روایتو کې دا هم راځي چې تعداد په لحاظ سره دا ویلی شي نو اتیاو کالو ګناهونه به اله العالمین دغه انسان ته معاف او جنتیان چې جنت ته ځي او لوړ لوړ مقامات رب ذوالجلال اله دی ته ورکوي نو قرآن کریم په حواله باندې رب ذوالجلال د هغې جنتیانو د حالاتو بیان مونږ ته کوي ورځ د قیامت کې به بیا د عام عالم ته د رب کریم د اړخ نه دا اعلان کیږي چې دا کم خلق نن منعمین دي انعام کرده شده دي د جنت لوړ لوړ مقاماتو باندې فائزین دي دغه خلق چې دي دوی دنیا کې څه عمل کړي قرآن کریم په حواله د هغې عمل ښودلی کیږي چې وقلیلا ما باللیل یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون دو وجه خای قلیلا ما باللیل یهجعون د شپې ډډه به یې لږه لګوله د شپې ډډه به یې لږه لګوله یعنې د شپې به پاڅېدل او رب کریم ته به په قیام ولاړل په سجده به پراته ول تهجد به یې کول او بله وجه ده وبالاسحار هم یستغفرون د سحر په ټیم باندې به دی بخښنې د اله نه غوښتې استغفار به یې ویل بهترین په ټیمونو کې هغه د پیشنمي ټیم اسحار د سحر نه او سحر د سحور نه سحور پیشنمي ته ویلی شي نو د احادیثو مضمون کې چې کم سحر راشي نو مراد د سحر نه د زمونږ او ستاسو سبعي نه دی مونږ خو چې کم راکې مالدار دي او یا لږ تعلیم یافته دي کالجیان دي د هغوی سحر څه ټیم دی 9 بجې یا 10 بجې ناولی بیلمازه مردار را پاسېږي د ناشتې ټیم ته هغوی سحر وي د عامو خلکو سحر د سبعي مونځ دا سحر دی سحر مونځ شریعت سحر څه ته وایي شریعت سحر وایي پیشنمي ته وبالاسحار هم یستغفرون د پیشنمي په ټیم باندې به دی د اله العالمین نه بخښنه غوښته او استغفار به وي دا بهترین ټیم او بل ځای راځي د نیکانو هغه ډلې او جماعتونه یادوي نو په هغې کې یو عظیمه ډله د نیکانو دا ده چې والمستغفرین بالاسحار
رب کریم وی بلغه خلق چې هغه د پښنمی په ټیم د رب کریم نه بخنه غوښتي دي دا بهترین ټیم. بیا دا استغفار سه یو ځل ویل نه دي چې بس یو ځل وای او خلاص شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با پښپا ورځ کې سل کرته استغفار لسته. معصوم دی پاک دی. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بشارت ورته دا راغلی چې ستا مخکې ورستو خطیات ټول رب کریم معاف کړي دي. هغه ته صفات خو نو معصوم دی پاک دی او هغه د ورځې سل کرته استغفار وایي شپه ورځ کې سل کرته استغفار. دا هغه ښکارا عمل دا کړی شاید پټ د دینم زیات استغفار ویلی هغه د خلکو نه پټ ساتلی. ډېر عملونه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا پټ کول یا به پرې خودل د دې وجنه چې الله یشق علی الامه مسله امت ته ګرانه نشي. رسول الله مبارک لزر بنزل لزر دیر زر کرته استغفار ویلی و ښکارا بیا امتیانو ویلی بیا بار چا نشوي ویلی امت ته مشکل جوړېده. نو هغه سل کرته استغفار وی امت عقل لري فکر لري چې معصوم پیغمبر د ورځې سل کرته استغفار وایي نو موږ او تاسو خو پکار ده چې کم څه کم د زرو کرتو نه استغفار زیات وای او استغفارم د زړه نه ویلې شي. بر زبان تسبیح و بر دل گوهر ان چنین تسبیح کای دار ده سر. تاسو تسبیح نه چې په خپل باندې استغفار دی لا اله الا الله ده انور خلکو څخه خبرې کوي په منځ نه تفکر غواړي مراقبه غواړي ناس ته غواړي. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حدیث مبارک کی راځي قلت الكلام لګي خبري صم چپواله دا فائدہ د سشي کوي يفيد التفكر دا انسان ته تفکر پیدا کوي او التفکر يفيد الحکمه او تفکر او مراقبه چې کوم دا القاء د حکمت کوي انسان ته حکمت ور کوي. ومن يؤت الحکمه فقد اوتي خيرا كثيرا چاته چې حکمت ورکول شي الله وای دته یو لوی خیر ورکول شي. د حکمت ډېری ترجمه شوی دي چا به په علم معنا کړي او عمده تعویل د حکمت چې کوم دی دا باطینی القاء د شرح صدر دی او من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او بل ځای وای چې يشرح له صدره سینه ورته شرح صدر کې دا ضروري خبره. په پړو په لستلو باندې دا اوراق او علم راشي د سینې په کولاوي او شرح صدر باندې اصلي علم ته انسان ورس. ډېر مليان ګورم یو معمولی مسلې پښتنه ته نوشي هغه د دې نظر نه تیر شوی نه خپل فکر خپل عقل خپل اجتهادي قوا هغه کې نوي نو مسلې حل نشي کولی. هغه وجه دا وی چې تزړه باندې شرح صدر نوي استغفار نوي ذکر نوي د زړستر ګړندې وي. ولكن يعمل قلوب التي في الصدور اغه زړونه لندېږي چې کم په سينو کې پراته دی لهدا سی وای هر چاته لا تعمل ابصار سترګې دار چا نه لندې لیکن زړه د ډېرو خلکو لوندوي. نو دا لا اله الا الله یعنی ذکر او دا استغفار دا بهترین کارو مت پر قیمتي نسخه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا په لفظ د علیکم سره خطاب کړو وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوی دی او دا حدیث ذکر چې کوم دی امام ابو یعلا په مسند کې کړی دی او علامه هیثمی په مجموع الزوائد کې کړی دی او علامه طبرانی په معجم کبیر کې کړی دی او دارنګ دیلمی په مسند الفردوس کې کړی دی. علیکم بلا اله الا الله والاستغفار والاکثار منهما. محبوب فرمائے علیکم بلا الہ الا اللہ امتیانو تاسو باندې کلمه لا الہ الا الله ورت کول لازم نه تاسو باندې لا الہ الا الله ویل لازم دی. عمر کې یو کرت محبوب وی والاکثار منهما ډېر ډېر کرته لا الہ الا الله ویل دا پتا سو لازم ډېر ډېر. یو حدیثو هغه حدیث ماته وی چې په ژوندۍ کې کلمه لا الہ الا الله ویل شي بس کافی ده. دا شیخان چې تسبیح پیرا کړی دی او ځان سره لګی دی لا اله الا الله لا اله الا الله دا بدعت دی ویرا سره جایز نه. هغه بیا چې ته مردار شو بدبویا علاقه خلکم پټول خبر دی مردار بوې ته ختم بیا نو داغه الفاظ دو دخله چې لا اله الا الله مکرر ول جری دا بدعت وی چې لا اله الا الله به یو ځل وای ډیر به بیان وای کدا چې ډیر دی به بدعتي درنوي جوړي. اوس چې لا اله الا الله چې محبوب وی افضل ذکر لا اله الا
نو دا خو دغه حدیث خپله خبره نه وي دا دته مولیانو غوږ کېښي خو دا مطلبي هغه چې دوی زړونو کې کم مرداري پرته ده هغه خبرې د یرزې کې نه ښکاره کوي لا پټې دي چې کله د دې نظام را شي بیا به ډېرې عجوبې او ناشنا خبرې واورئ دا څه خبرې شروع شو لکه اوس خو دا وایي چې په زوره ویلې ناروا دي که نه په زوره یې مه خو بیا یو وخت داسې راځي چې بیا دا وایي نه بس چې پیدا شو یو ځل دې ویلي که نه نو بیا ویلو ته څه ضرورت نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي والاکثار منهما ډېر کرتې کثرت سره لا اله الا الله ویل چې دي دا په تاسو لازم دی والاستغفار تاسو باندې استغفار لازم دی الله نه بخنه غواړئ والاکثار منهما او استغفار مکرر وایي ډېر وایي ډېر کرتې وایي الناس بالذنوب واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار یقینا ابلیس دا فریاد کوي وای ځان سره ما خلق د ګناه په کولو باندې هلاک کړل تباہ او برباد میکړل لیکن اهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار شیخانو زه هلاک کړم په لا اله الا الله په استغفار باندې ابلیس وی فریاد چې ما خلق په ګناه هلاک کړ خو د خلکو زه په لا اله الا الله هلاک کړم او زه په استغفار باندې هلاک نو وابي خو لا اله الا الله نو دا شیطان هلاک نه دی دې ټټو دی هغه په سور خو کم چې شیخان دي او نیکان دي نو دا غي شیطان هلاک دی په دغه وجه چې دی کلمه لا اله الا الله او دا رنګ دی استغفار وای دی باندې شیطان هلاک او شیطان بیا څه چل کوي فلما رايتو ذلك هلكتم بالهوائن زچ شیخانو ګورم چې په استغفار او کلمه باندې ما هلاکینو هلكتم بالهوائن زې په بدعات مبتلا کما زبې شیخان هلاک کم په بدعتونو باندې او د هوا په اتباع باندې د نفس خواهش تابع بعض شیخان شته دا رنگینی 500 تسبیح مور سره د مولا مسلې ته پړو مسله نه وای بس هغه نفس دومره په هوا کړی وي دومره دا شیخیو د دوستۍ د خدای تعالی د لار چې دا داسې لار ده چې کله دې کې سړی ورخوب شي او دا شیخي مضبوطه کی نو بیا دې څه تجلی ګوري کله خوب کې ګوري کله په ویښه یو پړق ګوري یو شی ګوري دا شی باره کې امام رباني رحمت الله علیه وایي چې دا جوز و میز دی چې تربیه کولی شي په دې باندې اطفال الطریقت دا خدای تعالی د دوستۍ د لاره دا ډېر اوږد بیابان دی دا ډېره اوږده لاره ده نو چې اوږده لاره ده نو چې شیخ په دې لار روان شي چې څپړق وپړق ونه ګوري بیا ناامیده شي ستړی شي چې یاره دا خو لس کاله مې وشو شیخي کومه څه پته یې نه لګي نو یوه تجلي ورته وښودلی شي یو پړق کله په ویښه وګوري کله په خوب کې ښه خوب وګوري کله څه وګوري نو داس کمال نه وي دومره او نه دا داسې کرامت یو داسې صحیح دا امام رباني رحمت الله علیه وایي لکه ماشوم چې جاړي نو مور هغه ته میز ورکوي نامیزو باندې ماشوم غلی کوي وایي دغه سړی د خدای د لارې په مکتب کې لا ماشوم دی نو دغه ماشوم ته دا پړق وپړق ښایي دې دپاره چې دی لږ خوشحاله وي چې مخکې نور هم څه شته خو لږ ځان ټینګ کا دا ټینګی په دې کار باندې نور باقي ډېر سادهګان داسې چې هغه همدې شیخۍ کې خواږه لاړ شي په مانځه ودرېږي سترګې پټې کړي چې ګوري بیا یو څه شی ورته ښکاري که نه هسه چې ښکاري د هغې پسې روان وي نو سوچ خو یې نه دی چې زه عبادت کې ولاړ یم زه به له خلکو ته ګورم که خپل خالق تفکر به کوم کارونه په ځای پاتې شي د خالق تفکر د مخلوق په تفکر کې دی ننوځي امام رباني رحمت الله علیه څومره ښکلې خبره کوي آنکه دیده می شود و شنیده می شود و گفته می شود همه غیر اوست تعالی به کلمه لا نفی باید کرده انسانه څه چې په غوږونو واورېدل انسانه څه چې د سترګو ولیدل انسانه چې ستا په ژبه رالل دغه یو خدای نه دی ګوره د خدای نه اخوا بل شی دی ځکه خدای تعالی څوک کتی نه شي او د خدای تعالی خبرې هر کس ناکس اورېدی نه شي چې اواز درته د غایب نه وشو نو دا خدای نه دی کړی دا به یو بل چا کړی خدای نه دی نو ځکه درته وایي چې همه غیر اوس تعالی خالق تعالی نه دی که ته د خدای تعالی دیدار غواړې او د خدای تعالی دوستي غواړې په کلمه الله نفی باید کرد شیخه چې سترګې دې پټې کړې او څه دې ولیدل او څه دې واورېدل ولا اله الا الله کې وایي په دې لا باندې دا نفی که چې دا مې نه دي په کار زما خدای تعالی په کار خدای تعالی خو کتل کېږي نه که د هغه خبرې خو تا اورېدی نه شي نو د دې وجې نه بعضې ډېر شیخان دې کې اخته شي نو دا وایي فلما رایتو ذلک شیطان وایي چې کله زه دا شیخان وګورم چې لا اله الا الله کلمه او استغفار وایي اهلکتم بالهوای نو زه یې بې په بدعاتو د خواهشات نفسانیو په غرور او